ته دغه سړي نه څه هیله کوې چې کوم په پوهنتون مخکې د ښځو په مخو باندې به تیزابونه تسکول؟ حکمتیار د خپل انګور لخوا سپک شو، وایي هغه منافق راکټیار دی چې د دین په نوم تجارت کولو. دا چې نور څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د حزب اسلامي د مشر ګل بدین حکمتیار د لمسي عبدالله بهیر میرمن عایشه جهانګیر د دویچه ویله سره د لندۍ 28مه په یوې ځانګړې مرکه کې د افغانستان پر دغه جهادي څیرې یو شمېر توندې نیوکې کړي دي. نوموړی ګل بدین حکمتیار ته د راکټیار په خطاب سره وایي چې له هغه سره د هیڅ ډول اړیکو لیوالتیا نه لري، ځکه د ښځو پر مخ د تیزاب شیندلو مخې نه لري او خبریالان یې هم وژلي دي. عایشه زیاتوي د حکمتیار له ما سره هیڅ ډول رابطه نشته، هغه کس به له ما سره څه رابطه ولري چې د پوهنتون مخې ته د ښځو پر مخونو تیزاب شیندل او یا یې خبریالان وژلي دي. د عایشې په خبره ګل بدین حکمتیار د افراطیت په یوې داسې ناروغۍ اخته دی چې د دین په نوم یې د ښځو حقونه پایمال کړي او دا د دغه ډول کړنو پر ضد مبارزه کوي. د هغې په خبره زه د حکمتیار افراطي فکر ته مرض وایم او زه د داسې مرضونو په علاج لګیا یم. عایشه جهانګیر ګل بدین حکمتیار ځکه دوه مخی څیره بولي چې پر خپلو لوڼو یې لوړې زده کړې کړې دي، خو یو مهال د نجونو د زده کړو مخنیوی او مخالفت کاوه. عایشې جهانګیر د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې چې اوس مهال په استرالیا کې د پوهنتون استاده ده. عایشې د ګل بدین حکمتیار د زوم او پخواني ویان غیرت بهیر له زوی عبدالله بهیر سره د استرالیا په یوه پوهنتون کې اشنا شوي او بیا په 2014 میلادي کال کې د هغه د کورنۍ د مخالفتونو باوجود ورسره واده وکړ. هغې په پاکستان کې د خبریالۍ ترڅنګ په یاد هیواد کې د افغان کډوالو پر ژوند یو کتاب هم لیکلی دی. عبدالله بهیر هم په بیلابیلو مرکو کې خپل لیکه ته د جنګ سالار ترڅنګ د قاتل خطاب کړی او حتی هغه د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د ویجاړیو یو له اصلي لاملونو څخه ګڼلی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.